عمر د کرکټ په 50 سیالیو کې توپوهنه کړې او تر ټولو کمې منډې یې 80 دي. په لاندې نقطه‌یي ګراف کې د څلورو نورو سیالیو او تر ټولو کمې منډې ښودل شوي دي. دې ګراف کې ښودل شوي چې عمر تر ټولو کمې منډې 80 جوړې کړي دلته، او څلور نور منډو کې سیالیو کې دا منډې دي چې دلته 90 دي، دلته 92 دي، دلته 94 دي او دلته 96 دي. وروسته معلومه شوه چې لومړۍ سیالۍ کې درغلي شوي وه، نو د هغې سیالۍ منډې به نه حسابېږي. ښه چې دا سیالۍ لغوه شوې ده، نو د 80 منډې چې دي دا ترېنه لرې شي. اوس موږ سره یوازې 4 سیالیو منډې پاتې دي. ووایئ چې د تر ټولو کمو منډو لرې کول به د عمر د منډو په اوسط یعنې مین او میانه یعنې میډین باندې څه ډول اغېز وکړي. نو راځو موږ لومړی میانه یا میډین باندې خبره کوو. دلته موږ سره د 50 سیالیو منډې دي، نو 50 کې منځ کې دغه عدد پاتې کېږي، دوه دې خوا پاتې کېږي، دوه دې خوا، نو دا منځ عدد دا موږ ته میډین په لاس راځي. نو موږ وایو چې دا څه شی دی، دا د دې میډین دی، میډین، او دا څومره دي، دا دي 92 منډې. دلته راځو که چیرې دا لومړی عدد ترېنه لرې شي، دلته 4 پاتې کېږي، نو 4 کې عددونه جفت شول. جفت عددونو کې موږ ته یو عدد میډین نه راښیي، نو موږ به دغه 2 عددونه راواخلو او د دې نه به د دې منځ عدد یا د دې اوسط به مونږ هماغه منځ یا اوسط لاسته راځي، هغه به مونږ وایو چې د دې میډین دی. نو دلته به میډین مساوي شي له څه سره، دغه عدد سره کوم چې عبارت دی له 100 څخه 92 او 94 ترمنځ 93 راځي. نو وایو چې دلته میډین څو دی، دلته میډین دی 93. نو مونږ ولیدل چې د تر ټولو کمې سیالۍ چې کله مونږ لرې کړو، میډین ورسره څنګه شو، دا ورسره لږ پورته لاړو. نو ځکه وایو چې میډین ورسره څنګه کېږي، پورته ځي، میډین پورته لاړو. اوس راځو ګورو چې مین سره څه چل کېږي یا اوسط سره څه چل کېږي. نو یوه خبره چې مونږ پرته له دې چې دغه حساب تر سره کو، ویلی شو چې کله چې مونږ د اوسط څخه ښکته عدد د یو ډیټاګانو څخه کم کو، نو اوسط ورسره څنګه ځي، پورته ځي. او همدارنګه که چیرې د اوسط څخه پورته عدد مونږ د ډیټا څخه کم کو، نو بیا اوسط ورسره ښکته کېږي. نو په دې هیله چې تاسو ته دا روښانه کېږي، ځکه چې دلته عدد ډېر کم دی، نو چې دا د اوسط نه کم دی، دا چې ترېنه لرې کړو، نو خپله ورسره اوسط پورته ځي. نو مونږ وایو چې اوسط به هم ورسره پورته ځي. خو راځو اوس دا مونږ په ریاضیکي ډول باندې ښیو او ګورو چې څنګه ترسره کېږي. نو راځو اوس د دې اوسط محاسبه کوو. دلته مونږ سره دي 80 جمع ورپسې څو دي، 90، بیا ورپسې دی 92، بیا ورپسې دی 94 او پای کې ورسره دی څو 96. دا چې ټول سره جمع کو دا کېږي 12، یو حاصل دا شو 9، دا 15 دي، 15 په 9 کې 45. نو دا مونږ سره ځواب په لاس راغی دی مجموعه. اوس دا راخلو په څو باندې ویشو، په 50 باندې، ځکه 15 سیالیو منډې دي. دا نو لیکو چې 452 تقسیم 15 دا به مساوي شي 4 په 9 ویشل کېږي، 15 به ورسره کو، دلته 9 رسېږي، 9 په 15 کې 45. ځواب 0 شو. 2 دلته راښکته کوو، عدد نه رسېږي، دلته 0 جګو، نو 2 مونږ سره ځواب دلته پاتې دی، باقي پاتې دی. نو لیکو چې مونږ وایو چې د دې مین څو دی، مین یا اوسط دا مساوي شو له 90 او 2/15، 90 او 2/15، کوم چې دا غځای کې کوم ځای کې راځي، دې ځای کې دا 90 2/15 لاسته راځي. اوس راځو دغه عدد چې لرې شي د 4 میډین پیدا کوو. دې دپاره مونږ راځو بیا عددونه سره جمع کوو. مونږ سره عدد پاتې دی 90 جمع 92 او جمع 94 او جمع 96. دا به ټول سره اوس جمع کوو. دا چې سره جمع کوو دا کېږي بیا 2، یو حاصل دلته راغی، دا شو 4 دي، دا به 26 یو ورسره دا شي 29. نو 322 دا ځل به تقسیمې څو کوو، 322 تقسیمې 4، ځکه اوس موږ سره 4 سیالۍ پاتې دي. نو دا چې په دې ویشو 9 به ورته ورسېږي، 9 په 4 کې کېږي 26، یو پاتې شو، 2 به ورته راښکته کړو، 12 چې په 4 وویشو 3 ورته رسېږي 12، ځواب کې څه نه پاتې کېږي. نو مین هم څو په لاس راغی 93. نو لیکو چې د دې عددونو مین هم څو دی، مین یې هم 93 دی.
نو تاسو ولیدل چې د کوچني عدد په لرې کولو سره میډین چې و هغه له 2.9 ته راغی 3.9 ته راغی او مین چې کوم یو هغه 9.2 و هغې نه پورته راغی څو ته 3.9 ته. نو مونږ وایو چې دواړه ورسره څنګه شول پورته لاړل، دواړه مین او میډین دواړه پورته لاړل، خو مین چې دی هغه ډېر پورته لاړو ځکه 90 او یو څه عدد نه 3.9 ته راغلی دی او دا سم دی ځکه چې دا عدد د دې نور نه ډېر کوچنی دی. نو چې دا لرې کېږي نو ښکاره خبره ده چې اوسط یعنې مین او میډین دواړه به ورسره پورته ځي. اوس راځو د دې په اړه یو څه پوښتنو ته ځواب ورکوو. نو ځوابونو کې دلته دې موږ ته وایي چې مین او میډین به دواړه کم شي، غلط دی دا. دوهم ځواب کې وایي مین او میډین به دواړه کم شي، دا هم غلط دی ځکه کمیږي نه. دلته وایي مین او میډین به دواړه زیات شي خو مین به نظر میډین ته ډېر زیات شي. دا یې ځواب یې څنګه دی؟ سم دی ځکه موږ ولیدل چې میډین د 2.9 نه 3.9 ته راغی خو مین چې و د 90 نه 3.9 ته راغی، نو ځکه موږ وایو چې دا ځواب سم دی.